وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. عبد الرحمن بن سمرة روايته ويجي كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې هغه ژوندی و، وی ما په مدینه کې غشي ویشتل، ځان له یو غشي ویشتل په مدینه کې. اذ کسفت الشمس، اچانک چې نور تور شو، فنبذتها، نو ما هغه غشي ټول غزار کړو. فقلت، او دا مې وویل چې والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. بما داوي چې په الله مې د قسمي زم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او ګورم چې په دې موقع باندې هغه سره څه شوي دي او هغه څه کوي. لکه چې دا خو یو ناشنا واقعه راپېښه شو، نور تور شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم شتي، نو اوس د ده دا جذبه ده چې پیغمبر شتي او نور تور شو، راشي وګوري چې اوس پیغمبر څه کوي. او دا د صحابه کرامو هغه حرص دی د دین د زده کولو. او زمونږ دا دین چې موږ ته رارسېدلی دی، نو په دې کې بنیادي کردار په رارسولو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد هغه چا ادا کړی دی؟ هغه صحابه کرامو ادا کړی. صحابه کرام د دې سند د ملا تیر دی، او ځکه روافظ او څوک چې د هغوی په لار باندې ځي، هغوی په صحابه کرامو باندې جرحې کوي، په صحابه کرامو پورې نښتي، پلانی صحابي داسې و او دا داسې و او هغه داسې و. اصل مقصد د دې روافظو هغه دا دی چې ستا دا دین دړې وړې کړي. یو سړی به چې دین څنګه دړې وړې کوي، نو جواب دا دی چې دا دین تا ته رانقل کړی صحابه کرام دی، نو چې دا صحابه کرام یې دله کمزوري ثابت کړو او په دوی پورې نښتي، نو بیا خو معنی دا شو چې صحابه کرامو چې کوم دین رانقل کړی هغه هم کمزوری دی. ځکه چې اوس څنګه چې دوی دا وایي روافظ، وایي چې صحابه کرام والعیاذ بالله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد ټول مرتد شوي، سوای د شمار یو څو نه، هغه هماغه چې کوم د هغوی د خواهشاتو مطابق یعنې هغه خپل کاروبار یې پرې روان کړی، نو د هغوی سره محبت نشته. نو چې دا ټول مرتد شي او دا دین دوی را نقل کړی دی، نو بیا خو د دې دین نه مې اعتماد ختمېږي. ستا به په دین باندې څه اعتماد پاتې شي چې دا وویلی شي چې یاره دا چې چا را نقل کړی دی هغه والعیاذ بالله ټول مرتد شي. داسې خبره شو. نو ځکه دا خبره یاد ساتئ چې صحابه کرام هغه خلک دي چې په دین را رسولو کې یو بنیادي او اهم کردار ادا کړی دی. دا کیدی نشي چې یو سړی دی سند ورسوي حدیث ته او سند دی ورسوي د الله کتاب ته او په هغې کې د صحابي نه کیدی شي؟ نشي کیدی. امت ته دا دین بیان کړی صحابه کرامو دی، او الله سبحانه وتعالی دا خلک غوره کړي هم د دې دپاره و چې دوی به دا دین رسوي دی مسلمانانو ته، او د باقي امت ته به دا دین رسوي. نو الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنتونو کې وکړي چې دومره حرص ولري. دا ورته اوس وګوره عبدالرحمن بن سموره ته حرص یې دا د غشي ګزار کړو. زه اوس ګورم چې پیغمبر څه کوي، او دا صرف هسې نه ګوري او بیا را نقل کوي چې پیغمبر دا کار کړی و. وی فأتيته، وی زه رالم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، وهو قائم فی الصلاة، او هغه په منځ کې ولاړو، رافع یدیه، لاسونه اوچت کړي، یا دعا یې کوله ولاړو لاسونه اوچت کړي. دې ځینې دا ثابته شوه چې لاسونه اوچتول دا د دعا د قبلېدو سبب دی، کوم ځای کې پیغمبر اوچت کړي هلته اوچتوه. فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عنها. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تسبیح ویله، سبحان الله، لا اله الا الله، الله اکبر، الحمدلله، او دعاګانې غوښتې تر دې چې دا مصیبت الله ختم کو، او نور څه شو؟ نور برابر شو، توروالی ختم شو. فلما حسر عنها، نو کله چې نور دا توروالی ختم شو، قرأ سورتين وصلى ركعتين، نو دوه سورتونه یې وویل، دوه رکعته مونځ یې وکړو.
رواه مسلم في صحيحه، دا روایت امام مسلم راوړی دی په خپل کتاب کې، عن عبد الرحمن ابن سموره، د عبد الرحمن ابن سموره نه راوړی، وکذا في شرح السنه عنه، او دغه شان په شرح السنه کې هم دغه شان دی، او د مصابیح په بعضو نسخو کې داسې راغلي دي عن جابر ابن سموره، جابر ابن سموره وی دا روایت نقل کړی، خو دا خبره صحیح ده چې دا روایت را نقل کړی عبدالرحمن ابن سموره دی، جابر ابن سموره.